احساس بیدارول غواړي په دې قام کې د شعور د قام د سیاست بیداري او بیا د اسلام او د پښتونوالې د اقدارو په رڼا کې پښتانه د اسلام نه نه دي خبر هسې پلار په نیکه باندې بس پلار مې مسلمان او زه مسلمان وم حرام شکه د مانځه مانم ورځي د الله اکبر په مام نه دي پوهه وایي زه مسلمان یم مسلمانان خو یې کلمه ویلې خو اسلام خو څه فلسفه وړاندې کوي د ژوند څه د انسانیت لاره درته ښیي نو په هغه فلسفه چې د ځان پوهه نه کړي چې پلار په نیکه باندې د مسلمانۍ څه معنی احساس بیدارول غواړي په دې قام کې د شعور د قام د سیاست بیداري او بیا د اسلام او د پښتونوالې د اقدارو په رڼا کې پښتانه د اسلام نه نه دي خبر هسې پلار په نیکه باندې بس پلار مې مسلمان او زه مسلمان وم حرام شکه د مانځه مانم ورځي د الله اکبر په مام نه دي پوهه وایي زه مسلمان یم مسلمانان خو یې کلمه ویلې خو اسلام خو څه فلسفه وړاندې کوي د ژوند څه د انسانیت لاره درته ښیي نو په هغه فلسفه چې د ځان پوهه نه کړي چې پلار په نیکه باندې د مسلمانۍ څه معنی